أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسا كده الله قانون حاصل لاري هر نفس دے اللہ ود اللہ پا امر مڑکے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللہ امر راغی د الله امر شرع لاړو کنه. وما كان لنفس ندی مناسب یو نفس لا چې کله وفات نبی صلی الله علیه وسلم. انس ابن مالک فرمایي وی قسم په الله چې کله مدینه راغلی وی وروناګانی مدینه کې وی چې کله مړ شو لا سن مصندق قبر دا خاور سندل نه واچ دي ژوند کې امتیاري راځي هر طرف تیار شو. بلال رضی الله عنه لاړو شام لا. عمر رضی الله عنه ډېرې زارې وکړي چې پادشاه وېزه د علاقه کې نشم پاتې کېږي دی وجه داله زه شکر زلته ګرځم. نبی صلی الله علیه وسلم مال دی ما باندې د عمر ډېر سخت تیریږي. فاطمه رضی الله عنها ویلې صبت علی مصائب لو ان صبت الله یا مسرنا لیالیا وېدشي مصیبتونه ما باندې رااله کپه ورځ باندې راشي داوم شپېشي. ابو بکر عمر هر سړی لاړ شړل به سو په یو خلاړ سو بل خوا. ام ایمن دی خو ابو بکر عمر راغی اده نبی صلی الله علیه وسلم د فلاروین زو دای وې شړل ډېر قیمتي کزو زړه بډای. ابو بکر عمر ورته ویل چې ګوره ام ایمن مشاړه نبی صلی الله علیه وسلم خو مسئول لاړو د الله ملاقات ته جنتونه لري. ای ویل چې په دې خپنه ان شاء الله لاړو جنت لا خپه پدې چې زمونږ په دې علاقه کې باندې نبی صلی الله علیه وسلم ملګری جبرئیل راتلو هغه د نن منه شو. ابو بکر عمر هم ډېر وشړل. الله ویني شي نه به مناسب یو نفس لان تموت چمړ شي الا باذن الله مگر د الله په امر ورته الله کړی دی اراده د الله ده. کتاب اندایو نیټه دا مقرر کړی شوی اوس د آخرت ځان جوړ کړي. ومن يريد او سوچ اراده لري ثواب الدنيا د دنیا د ثواب نؤتي منها من بدل ورکو. ومن يريد او سوچ اراده لري د ثواب د آخرت دل ورکو دینا وسنجد الشاکرین زر د چې بدل ورکو ثابتون لرب دین شاکر انسان لا شاکر دا منه په دین باندې کلک چې مصیبتونه راشي ملا ودل به همت کیږي نه چې مړه پلانې لاړو کیږي بس څه بکیږي دا عمر دی راځي نو ورسات کله شو نقل کوي مخه زمانہ کې اې دې نبی فتایت کې ډیر ملګری بو چې مصیبتونه ورته ورسېدا به خپه کېدل نه کلک بودرېدل د شډیر انبیا راغلي تاسو ولې نه خپه کېږئ. وکاینا الله ډیر کرتی یو نبی قاتل ما هو جګړه کړی دا په قیادت کې الله والا خلقو کثیرون زیتو دین دامن الله والا خلق ماحود اثر په قیادت کې نو څه شل به وشو. الله چې زخمونه ورته ورسېدل وزدلی ونکړه کله قدرېدل وما وهنو پس شو لما دا مصیبتونو د پاره شو دی ورسېدل الله په لار کې نه کمزوري شو مستکان نه دشمن له تسلیمي ورکړه. دشمن له سپس ما کې نه خدا تی دا پلانې امیر کې شهید شو شهید پلانې مجاهد کې شهید شو شهید خو دې خدا مطلب نه چې بس اسلام به خوته مونږ بس سپس ما کمانه کېدل نه صبر وکاو. والله يحب الصابرين الله مینه کې صبرنا کو سرا ورسات اوس یو کار وکيو چې کله د شه حاله دعا بغواړي ملګری شهیدان شي دعا غواړي. وما كان قولهم نو دې پریاد نو دې आवाज الا ان قالوا مگر دې ټول ویل ربنا يا رب زمون اغفر لنا بخنو کوم لاس موږ د ګناونو و اسرافنا زمونږ د زیاتو په امرنا په کار زمون کې وثبت اقدامنا مضبوط کزمو قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين موږ له کوم کراګه په مقابل کافر قوم کې دعا غواړ الله وای سستيږي ولي. ورسا کې جواب سوال دې شکل دعا غوښتا نو اي الله قبول کړه جواب آو فاتاهم الله پس ورکه دي خلق الله تعالی ثواب الدنيا بدل الدنيا ډیر ښه ثواب د آخرت دی. والله يحب المحسنين الله مینه کوي د نیکانو سره
محسن دا منه عمل د الله لپاره کوي دې سره مې الله یمینه ده ورو ساعت کې ادب دې حاصل لري الله دې يهودانو سره او د کافرو تابعداري مکوي کچرته مو کړه کافر بشي به کنه بلکې نه جدایي کوي د دې وجه انس ابن مالک عبد الله ابن مسعود دی بچ کړه د اسلام دشمنانو سره لاسونه یو ځکه به منزل وي انما المشركون نجس ګندري اوس غاړه ورکی فخر غنی هره هم پلاني سره مجلس کړو میټینګ جرګه یا ایه الذین آمنوا ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا خبر مو من لنا کافرانو وا بڑی تاسو علی عقابکم ساسو په پوند باندې فتنقلبوا بغرزه کې خاسرین تاوانین خبرونه مانی بل الله جواب سوال لې یره وی څنګه چلو کو حیران دا يهودو رسولان نن یو بلاک دی که دوسر څوک لاس رسې ونه لري په اختصار کمزوري کې کړه د دې پیسې دی د دې تجارتي مالونه دي دنیا کې بخامه څوک چا سره ځان ټچ کوي الله یې ما سره ټچ کوي ځان کړه زمو دوستم بل الله بلکې الله تعالی مولاکم ساسو دوسته او هو خیر الناصرین الله غره کومه کانو نه دی چې د يهودي مون کومه کوي همړه کومه د الله منه ورو ساعت کې بیان د دې کې د کافر انسان دی لکه الله یروب دی روب سنلقي زر دې چې موږ ورته په قلوب الذين كفروا بجنود کافرانو کې روب یرا دا ولی سبب واوري بما اشركوا بالله په سبب د دوی چې دوی شرک کړي د الله سره مشرک مرعوبي یریږي ما دا هغه څه چې الله نه نازل کړي به دا په بندګۍ باندې سلطانان دلیل زر دي خلق اور دی او سم ظالمین ډېر بد دي سره اوسېدو د ظالمانو به جهنم دی الله یې ته مبوسم حدیث کې مرادي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وزما روپ چې په دشمن باندې یو میش وړاندې یو میش د مجاهدونو څومره روپ دی خطرناک تاسو ګورئ نفس او आवाज چې راغله نیکم تختی او بدن تختی نو راځي چې مخکې منډوي شرط به اخر زی وجدا چې د خلکو الله روب ور کړی یو طاقت ور کړی جګړه په یوځي کې دنګونه سړې بل ځای کې وي دا وجه سره دا الله بیمانه دي کنه بیمانه انسان کې دا مسله چې کله تا کې ایمان او تا باندې مرګ اشم راځي کزر کالوري سمې ته مړ کېږي ورو ساعت کو صلی الله وي چې ګوره احد کې اوله جګړه ماته صلی الله ودر کړه لیکن تاسو د سوچلو کې چې پاس کمرګره ما کې نو له داوی مجه 50 مجاهدینو سره ولې راکته شوي اې دې مجاهدینو د اجتهادي معاملې د وجه څومره لوی تاوان راغی خالد ابن ولید دا اخوانه کسان تاسو له مجاهدین شهیدان کړه اخوام کفار دي منسم کفار شاکم کفار منس کې مجاهدین راګیر شو دا څه شو لکه د دوه جرندو دوه پلونو ما بینګ شراګیر شي اوی کسان شهیدان شو اوی سخت رااله به خلکو نبی صلی الله علیه وسلم سره د ملګرو محاصره شو الله وګور اول غلبه ما ورکړه لیکن زما امر مونږ خپل رمضان لکارو کتو نن ولې خپای ولا قضا یقینا الله رښتیا کړه تاسو سره وعده او خپل وعده اس پارټیم چې تاسو وشل د دشمنان به اذن د الله په امر نبی صلی الله علیه وسلم اول کې سخت میدان ویوړو دې ملګرو ویلو یاد ساتئ که دشمن لمغه ما ته ورکړم نه راځي کوم د دشمن د اسونو د کولانه پیغمبر ته نه راځي کمرغان اوس موږ داغه کېوړل نه راځي پاس ملګرو اجتهاد وکي چې ګوره میدان خو مجاهدینو ویوړو ارسل ځان له کلمتونو ټولې لکه چې موږ به برخه نشته زو عبد الله ورته مسای دوی ویزو سلوی کسان راکتش لس کسان مورچه کې کېناستو خالد ابن ولید پاول کړ چې پیراغنه دوی سره د 50 مجاهدونو چې خشي او خوشي په سمبارانه په جوړ کې خالد سره د ملګرو په چټ واړو دویم کړ چې دوی راکته شول خالد ابن ولید چې دویم تعرض باندې وکړ چې دا لس کسان او لس واقعي چیرته برابر دي لس وړه ولګري شهیدان شو چې شهیدان شو د دې غره د خوانه خالد بن ولید پیراغه نبی صلی الله علیه وسلم خوري روچت جنرالو اگر معلوم چې دا چې ټینګول پکارو نو چې کله دا شهیدان شو منس کې راګیر شو صحابه
ډیر ملګری په شهادت ورسېدل حتی تر دې اذا فشلتم دامنه کمزوري شوي وتنازعتم الله اختلاف موقوف الامر په دې کار کې جزو کنسو واسیتم نا فرمانی موکړه من بعد ما راکم رشید نجتا صلی الله خذل ما غس تحبون چې مینه مشرک ولا غنیمت ګډوډ کړي منکم بعض استاسنا مناسو دی یرید الدنيا چې اراده د دنیا لري ومنکم یرید الاخره سو کې اراده د آخرت لري به الله تاسو واړو لانهم دا غوینا لیبتلیکم چې الله تاسو باندې ازمی کو کې امتحان وجاء سوال چې تا خو به صحابه لوی مجرمین دي نه الله امام معاف کړی دي ټول صحابه الله معاف کړی الله امام معاف کړی دا ظالمان شیعاګان روافض وی شنا موږ نه معاف کوو څومره لوی ظالمان دي ولقد عفا عنكم يقينا الله ساسنا بکنه کړی دا والله ذو فضل للمؤمنين الله خوند فضل له ایماندارو اوس حج جغرافیه الله بیانې قران عجیب کتاب دی تاریخ ذکر کوي د ایسر جغرافیه علم روان د زمکه احوال شکل ابلیس आवाज وکي الا ان محمدن قد قتل باس ملګرو مدینه منډه شروع کړه چا غرلا ایچ امر سره کاته حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم الی یا عباد الله اے د الله بندگانو دی خوراشي صحابه فرمایي وکله چې دا आवाज ملګرو واورېدو دا سراته وشول لکه څنګه سړی د مور لراشي دریش او دیش ملګری ورته راورسېدل ابوبکر عمر ابو عبیده بن جراح طلحه بن عبید الله دی نصیبه زنانه ام عماره ابو عبیده بن جراح شراروانو وېد شراروانو ته دا ګمان کو لکه څنګه چې شاهین پرې پانو کې رواني دا څنګه رسم نشي خرابار ورکو نبی صلی الله علیه وسلم کړه تا وکړه منځ کې پیغمبر راګیر کې ګرچا پیر دوی ته کړه شروع کړو جنگ شروع شو حدیث کې راځي دومره سخت رااله چې ابو دجانه او صحابي او هغه نبی صلی الله علیه وسلم باندې ځان د شروع ورسول شینه نبی صلی الله علیه وسلم ورواړه ولا دي دشمنانو دومره زیات خوشي په دې صحابي را خوشي کړل چې فسوار جلدو ک جلد القنفسي دا غشي داغه په املا کې د شهود ردل تا به دا ګمان کوله کشکونه تاسو موږ تاسو په خله یادو چې دې حالت سره ورې شي نو صورت حال وي طلحه ابن عبید الله پنځاوي امر مې وخوړی نبی صلی الله علیه وسلم الګورلې ویلي دونکم اخاکم ورور دې زنواله وی چې څنګه به هوش شو اخر ده بارش چې چیرې وړو بیا په الله سره پیدا کړ نبی صلی الله علیه وسلم څنګه باندې خطو خطا نه شو زخمی وکړه وګي ورکړه دې صحابه ورته یا رسول الله ما باندې سور شو ورسا چې وګي ورکړه نو ایسره پاس غونډې نبی صلی الله علیه وسلم وو کمین ته جوړ کې وای نه وای هغه جن جنگ شروع شو طلحه عجيبه خبره وکړه طلحه جنت ځان له واجب کې دنیا کې وته جنتی نبی صلی الله علیه وسلم ویلي ملګرو لا وې کده زمکه بسر باندې تاسو ژوندې شهید ګوري هغه طلحه دی ژوندې او دا شهید پرې کیفیت باندې عجیب صحابي اسم کړي ابو محمد اتم مسلمان دی پنځم هغه کس چې ابو بکر په لاس باندې ایمان راوړو شپږم هغه کس چې د ابو بکر عمر سره مشوره کړو د نبی صلی الله علیه وسلم ډېر خدمتو کې میدان د احد کې پنځه مرمۍ وخوړې ورسمه کې بسر باندې شهید ګوري طلحه له وګوري طلحه الخير طلحه الجواد طلحه الفياض نبی صلی الله علیه وسلم ته ډېر کې سنمونه ورکول کله وې د خیر طلحه راغی سخی طلحه راغی کله چې وفات کیږي 2 لک دینار او 10 درهم ته الله پاتې کړ دومره مالدار مو اته د شهادت ټول نقلی څلور شپږم هجری کې بیراو پات شوی دی څلور درشه تقریبا څلور شپږ کلو په عمر باندې شدا شي الله وی ګورا منډه موالد دی خو منکاته نبی صلی الله علیه وسلم یو ځای کې یو نبی صلی الله علیه وسلم الی یا عباد الله دا د نبی صلی الله علیه وسلم اوچ شجاعت ځکه دشمنان په شګری شي کم ځای کې دي دا لسی میدان لوته اوره بغل باندې اې دین مخ نبی صلی الله علیه وسلم ویلو دا تر څوک ولی د الله او رسول حق ادا کی ابو بکر عمر ویلې زو ورنه کړه زبیر ویلې زو نو ابو دجانه ویلې یا رسول الله غلی ور کړه ابو دجانه کې عادت دا چې سر نبی وسله کپڑا تړله
معنا دا چې کله زه میدان د جنگ لکه شم یا بل وجم یا ځان ور باندې وشم او چې صحابي یو ملګری کیسه کوي وی یو سړی او چې سخت جنگ کوي دا جنگ په اخر کې ما ورته کا زور د بغل باندې ودرم چې دا څوک دی وی ایسه باندې مقام کې مخه پټ کړو د یو کافر سره شیخ په خېک باندې شو خو چې کله بلې سر باندې ور دوه پړکې کې وی مال راغه مال ویلي چې انا ابو دجاله وی ابو دجانه يم او هو ما ویلي چې نبی دا تور تعالی درکړي د خوشنه درکړي د ډېر کارونه ورسره یې موږ په جګړه کې موکړو د خالد ابن ولید سره تبه مسلمه الکذاب موالو نبی صلی الله علیه وسلم ملګری لوي دا دلاندې ملګری گیر دي هغه دشمنانو کړه تاو کړو ودا محاصره ماته شو په هر قیمت باندې دا ملګری رو باسي جنگ شروع کړي دشمنان دلدل شي ایستاغه زخمه ملګری را بار کړه عائشہ رضی الله عنها ام سلمہ نصیبہ ام ایمن یو صحابي فرمایي ودا عائشہ پر اخفا کې فایزه بخله کې ګورګام پکې نه و وی عجیب سنانه و د مجاهدونو زخمه به میدان نه استل بار رسکه کافرانو دا زخمه وشل مش وسرو او به راړه کولې دي مجاهدونو په خلو کې به وبا وراړولې اې دې کافرانو دشمنانو کم زخمین شو هغه به وشل وی حال وسماله د معلوم دي ایس پاتم چې تاسو روان وي د سمکه پرې مخ باندې او نمو قاطع علی احد یو چالرا والرسول او رسول چې یته کوم تاسو आवाज درکې پرې بل جماعت ورسول تاسو راغه منی او غم سره د بل ایو غم خدا مانه تاسو ملګری شهیدان شو دیم چې आवाज وکړي چې نبی شهید دی غم د پاسه غم راغی لکه لا تحزنوا دیر پارا چې الله وي خپنه شي علی ما فاتکم پاغه چې تاسو نه لاړو نه پاتې تاسو لور شهیدو سمانه غنیمت چلاړو ملګری زخمین شي وو خو شکل د نبی شهادت आवाज راغی نو مړ غنیمت هم د خلکو نه دی یاد وته خلکو نه خپل ځان نه دی یاد وته ټول ملګرو توجه نبی صلی الله علیه وسلم لراړه والله خبير بما تعملون الله خبردار په عمل چې تاسو کوي الله امن راوسو ثم انزل عليكم من بعد الغم به الله نازل کې بتا شروع شي د مصیبت نه امن نعاسن پر کالی اصحابي فرمایي درې کرت پیمانه د اتوره پرې وتا ابن کثیر ویلي کې میدان د جنگ خوب د الله رحمان رحمت خو درس شناس خوب درځي دا ګور شیطان د خوانه ته شره ودشه چې مسله وانه اوري او دس په یو ځان چې کنه چې خوب درته بزان چې یا به بار لار شاو د شوکا یو امن دی یو امانه دی ویلې شي هغه اطمینان چې اسباب د غم موجود دي خو غم نشته څنګه کې ناسي ملګری امن دا امانه چې اسباب د غم لاړو يرم لاړه به د بدر بارک نو عاصم قدم کړو دلته ورسته کې او حد کې غم ډېر غټ غم دی ځکه الله خوشالي مخ راوړه پر کالی ورا خوب شړاقه یخشا چې پټوله یوړل منکم ساسنا وطائفتن بلدلوا چې فکر من کړي ودوی لا انفسهم د خپل ځان نو ددوی بعض خلکو منافقان ای سره خپل غم چیرې وسنګ وتښتو اچھا کومه ډېر سخت شي دا خو هغه چا پته لګي چې هغه دشمن سره دغه راوالي دا کومه توسه دا سیډې میډې نو کې سټ میشو ګوري راوي سخت باندې وکي دراکې چونه غړا شوې شو یره دا کا باندې وکي الله یې باج د شکل وای خپل ځانونو غم وسوجوس په کوم وتښتو درس جوړ شو دي منافقان سره خپل غمو ګمان کو بالله په الله باندې هروا ګمان سن الجاهلیه ګمان د مدیر جاهلیت مدت الجاهلیه یا مختی موصوف دې پټ دې الفرقه څه ګمان کو یره وی الله د نبی سره کومک نه کوي اسی مړمنګم خراب کو ځانم خراب یقولون سبب ویلي یقولون ویل به حلنا من الامر اشتم لري کومک نه من شي انس کومک قل ورته ان الامر یقینا کومک شي كله لله خاص الله اختیار کړي کومک بشو کرا دیږي الله دوی ویل شي اوس کله کومک راځي نو مې دا شول حدیث کې راځي اسه کې تاسو دې حدیث له ګورئ دې سره کې څاور کې دې حدیث لا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي
وکړه یو سړی خبره وکي معمولی غنی به وګڼي تر مرګ پورې به تر قیامت پورې به الله ورنبي خبر شي. پر موږ تاسو احتیاط کوو د خلوص سره. سړی د الله پورې ټوکو کې د رسول پورې مؤمنانو پورې کومړ یې تا څنګه الله دې سره کومک نه لالي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د ژبې کنټرول. ابو زکریا په نامه باندې عالم دی زکریا په نامه ویشل کاله ما خاري کړ دا ټول عمل نه مزد کړ شپته کاله مې وکړې ما دا ژبه کنټرول نه کړ. ابن ابي دنيا بارک کتاب لیکلی کتاب الصمت. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د اسلام د خوباین له خوبای دارا بے پیدي کارونه کې ځان نه بندول. اکثر خلک د جانم کې دي شبي لوکړي. نو رسول الله فرمایي کله به سړی خبرو کې دا به معمولی وګڼي لیکن تر قیامت پورې به الله ورنه خپي. نیکی به کوا کنه ته جهاد هم کې الله به نه مني که دعوت هم کې الله به نه مني که حج هم کې الله به نه مني تر څو چې بصیرت باندې توبه وبال باسي. نو دې ځانونه کې خبره پټوله مال ابن الله تعالی نه کار کوي څه ویلې یره کدا ورته لاړ والله کبیرش او بل دې شي ویلې یقولون دوی ویلې لو کان لنا من الامر شيء کچرته موږ لدی اختیارات شي ما قتلنا نبي وجل شيء من پرې مقام کې یره دا مجاهدین دې سرزوري دي دې قمقل خلک دي دې لوی طاقتون سره ډغره شروع کړي دا دلته کنا شو یوم نه مړ کېدو بمباري به کې ځانه سي دل کې ځانه په خراب کې دوی له چا ویلو چې دا کار وکړي. الله جواب کوي دې دا مجاهد خلاړو څنګه له شهید شو ته خو شیطان کې مړ کېږي ته خو دې ټکر کې مړ کېږي ته خو دې تبه باندې مړ شوی. دا خبره دې غلطه راځي سړی څنګه لاړ شي دا به شهید کېږي نه. ډېر خلک پرې کور کې الله مړ کې ډېر خلک په څنګه کې وړي راوړي تر اخر وخت پورې الله ژوند دې مصیبات کړي. خالد ابن ولید وګورئ سل غزاګانو کې برخه واخص سل غزا کې غزواتو کې یو سر شل ځای په بدن کې زخمی شو لیکن الله څنګه کې نه غوښتنه بس کور کې لاړو ال تروح لاړو. قل ورتوا لو كنتم كويتاس في بيوتكم ساسر كورن کې لبرز الذين انو كارب شاغ انسانان كتب عليهم القتل چې برکړې شوی په دې معنی وجل اله مزاج ما چې غرزه دود اله چې کوم ځای کې الله تعالی مر په سره کړه برشي. دا خبره دي منافقان الله غلطه را اوس الله بل علت بیانې جهاد څنګه پرس کوم الله وساس ایمان معلومو جهاد چې هر سره د ایمان داوی کوي شری رسم غرب وباسي ته چې اسلام بچمداري جهاد پرس کی ګوري چې کوم مسلمان نه کوم غیر مسلمان کوم منافق دی وليبتلي الله بل رفاره چې ازمي هو کې الله ما دا ایمان چې تاسو شنو کړي مان مراد ایمان دی. ابتلاء کی معنا د اسمیخ دې کی معنا د کار کېدو ولی ومحس چې پاکي ما هغه چې تاسو نو کېږي والله علیم الله په دې ذات الصدور په خواندان د شنو باندې ورسات وسبل حال الله شکر ادا مجاهدین او کفار خپل مابین کې مخامخ شو د ملګری چې راکته شو ابلیس راکته کړ دیر باندې خاري وکړه ان الذين يقيننا غ انسانان چې وګرځي منکم ساسنا یوم التقل جماعه چې کله مخامخ شو دواړه جبهه انما يقينا دوکه کړ دوی لره اوخه ول دولړه شیطان بباز ما کسبو په باز هغه عمل چې کوم کسب کړي هغه دا معنی چې راکته کېدل یو نور ګناهونه باز ټکی اشاره ده دیره چې الله دا ټول ګناهونه باندې مؤمن نه رانه شي باز باندې رانه شي اکثر ورته الله معاف کوي. و جواب سوال چې دي صحابه ورانه کړه خو جرم دی ولقد عفا الله عنهم يقينا الله بکنه کړي صحابه ولا ان الله غفور حليم الله بكون کې وړي صبرناک دی معاف میکړه. دي جنو سره منافقانو باندې صفات مجاهدین شکل شهیدان شي منافقانو دا ګور اصل تلاړه کدل ته نه شهیدان کېده. دویم چې کله مجاهد اراده څنګه لري دې په خواري کې ګوره مزه موږ له بغم جوړ کی موږ له مصیبت جوړ کی مجاهد څنګه نه اگرځول الله دا علامه د نفاق ده ځان ته ساتي. یا ایها الذين امنوا ایمان علاو لا تكونوا مكي كالذين بشاندا شاش کافران دي وقالوا دي ویلو لاخوانهم دي قلورن لرا ورن مراد نسبیرنا فهم رن الاخرين سی ورته ویلو
اذا پاتیم چرانو فی الارض پرزمه کې د پاره د جهاد او کانو یو غسن غازیان چې ویلو لو کانو عندنا کدا مجاهدین زمون سره امامات نه بمړي شي او نه شهیدان شوي لیکن الله دا کار کوي ولی ليجعل الله شوغرز الله دا ارمانو فی قلوب اندری پریزونو والله یحیی الله ژوند کول عمر کول کې د مرګ شون اختیار چا سره دی الله سره په دې باندې الله مې ریګا څنګه لمه بشیلاړو ورور ملاړو سلام دې شمر شمنا والله بما تعملون بصیر الله پاک عمل چې تاسو کوي دین کې ګوري مو بصیر متضمن دی معنا د علم لم ورسات کې الله اوس مجاهدین لهم شهیدان لیو زیر ور کوي سمانا بعض ملګری شهیدان بعض ملګری څنګه کې ناشتي الله چې اے مجاهدینو او اے شهیدانو په دې دنیا کې چې داخله مالونه ګټي تجارتونه کوي شرکتونه لري پلان او فلان قسم په الله چې دې ټول نساسو عمل بهتر دی ولې خپګیږي تاسو څومره چې تسلی ورکړه آیات دلیل په دې د زمکه بسر باندې بهترین خلک او الله لګران خلک مجاهدین الله په ډېر زیات خپکی د دې وجنه قران کې الله فرمایي چې لا تقولوا د شی سره ډېر احتیاط کې زمانه دوست بارکی ولا ان قتلتم کتا شرط وجل شهید الله په لار کې عمل شوي قتلتم ویلي اکثر ملګری شهیدان شي لمغفرت نو بخنه د الله د خوانه شيږي او رحمت خیر او غره د ممایج مون د حسنات شدي جمع کوي خل ډیر مالونه جمع کوي شرکتونه تجارتونه د یو ملک او د بل زمکه اخلي او خرسي مجاهد بشاره اخره کې ناشته الله یې مړ دي ټول دنیا نه ستا کار بهتر دی تسلی ورکړه وسوي یو رسول د الله مخه ودرېږي الله یې زبتا سره ګورم دغه سخت دم کې راغی چې نه کوي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې کله یو سړی ډېر کې عمل وکړي لیکن داغه بدن د جهاد وجنه کندم نشي کدا سبا د الله مخه له ودرېږي نو نقصان دي الله سره مخامخ شو ملامت وي جګ جوړ د الله مخه ولاړی یره ما خو ډېر منځونه کړی الله ډېر حجونه میکړي ډېر درسونه میکړي ډېر تهجد میکړي الله یې مړ دا بدن نه راکارګا دغه څه شوی کې شوی نو په بیا کني شوی نو الله بدر مې لخپمي دا څومره خطرناک خبره ده ولا ان متم الله کې شرط مړ شوی او وجل شوی لیل الله تشرو خامخ الله له ورجم شي د پاره د حساب کتاب ورسات کې دا امر آداب الله بیانې دا اصل کې جواب د سوال دا مجاهدین چې د مرشد راکته شنو پیغمبر ولی سخت سزا ورنکړه الله دا خو امر دی نو امیر بنرمی کوي لگا فبما رحمتن پس په سبب د رحمت من الله د الله د خوانه لن ترون تذل نرم شوي ولا ان كنت فزن کشرت به تبجبه غلیظ القلب سغزړې لن فد ملګری وتقتیدل من حولک ساده ګردونوانا آیات دلیل لپاره چې کم سړی سخدري جوړیږي کم سړی په زبانه کنزل کې نو خلک خواله به نه راځي سیمړه ودا سد کی غونې شعر نبی صلی الله علیه وسلم ډیر نرم سره والو فاعف عنهم نبخنه کو دیلا واستغفر لهم وبخنه دیلا غواړه الله نه وشاورهم د سره مشوره کوي په امر بکار کې څه مطلب یو مجاهد نساو وشوا ډیره سختی به مکوا ما پکا د الله نور ته بخنه غواړه سبا شکل مشوره دی کار باندې کې طلب کې خوا کې کینو هغه اصل کې بخم ټولو شي چې ولا زمړه پرو معنا خطا شوی ما پکړم نو دا کله ورسي درندې وی شاغت شي شو ته مقدس واړای یاغه په دې طرف راشي ته د شي سره مجاهد سبا درنځي خو آزاد خلک دي ستا جبهانه بل جبهه نو په دې کې الله اخلاق به خرابېږي وسوي چې مشوره دی وکړه امیر چې کم دي ځل کې یو قومندان مخ عمل کرا ولا ډیرو مشورو کې خیر نشته ډیرو منلو کې صرف اورې د ملګرو لا یو بو دې شو کاو بل بو یا شو کا صرف نظر د ملګرو والا نور اختیار د فیصله د امیر دی چې هغه څوک راغله بل به کوي فاذا عزمت الله شکر دې خصو کې نو ځان سپاره په الله ان الله يحب المتوکلین الله مینه کوي دا چې سره الله لزان سپاري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم. ورس آیات کې بیان دی کوي الله وی قسم تر شاو درګم نو هیڅ کوم ذلیل نه کی او قسم ذلیل کوم قسم په الله کوم څوک کامیاب کی نو نتیجه دار وتا هغه اسباب ټینګي چې هغه باندې الله راضي کیږي. ان ينصركم کساسو مدد وکي الله نو فلا غالب لكم نشه زور اور پتا سبحان نه آیت باندې سوال دی کله اسمن کومه دوی نو خود په باندې زور اور به نشه ولی ویلي الله وی کسا اسباب د نصد برابر کوم وان يخذلكم کو شرمه تاسو الله فمن ذل الذين فسوق دا انسان چې تاسو کومک کوي من بعد د الله نو رستا هیڅ نشته الله ستا کومک بزا کومک دی وعلى الله خاص په الله د ځان سپاري مؤمنان. اوس قانون آیات کې مقصد هو د نبی صلی الله علیه وسلم شان دی حاصل اداري محمد صلی الله علیه وسلم ډیر اوچت سره دی نه په وحی کې خیانت کړي نه هم د شمالونه کې مسله مفسرین لیکلي او شی نه دراکو دوی ویل کې دې چې دا نبی اخسته الله جواب وکړي چې نه وما كان ندی مناسب یو نبی لرا ان یغل شوګي خیانت په وحی کې نو د قشان ظاهري ومن یغل او چا خیانت وکړي نو یته بما غلا را بوله اساس کې می خیانت کړي په ورځ قیامت. حدیث کې رسول الله فرمایي چا چې کوم شغلا کې مسلمانانو مال د دې کوناټو په سر باندې یو جنډې لوا او الغدر د دوکي جنډا کوم شي شغلا کړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه به پرېشت باندې سوري او आवाजونه بکی کچا اوغلا کړي کچا اس کچا یو کچا بل دنیا کې ځان خلاصول پکار دي لری کې ځان ته لری کړي ثم توفى به پورا ورکړي شي کله نفس نه او نفسا ما کسبت سزا راغ عمل چې کومې کړي وهم لا یسمون په خلق الله د سره سره مونږ کړي شي. ورسات صلی الله وي یو سړی مجاهد دی بل سړی jihad نه کوي آیا دا دواړه برابر دي؟ هیڅ تم نه دي برابر. اپا من اتبع سوچ تابعداري کړي د الله رضا مندي سمانه خیانت نه کړي یو څنګه لاړ دي دوا د الله او رسول خبره مانی درې د الله درسه ډېر اسباب وکړه کوشش د الله درسه اخلاص ځان کې پیدا کول مسواک استعمال اول منس کول او داس کول د ډوړې نه مخکي د ډوړې نور سره الحمدلله ویل د مور په رضا د الله رضا په مخلوق باندې مقدم کول علم د قران او سنت روشن ول خاص کر دعاګانې د خوب دعا مجاهده الکلمه الصالحه کلمه ویل د نیکانو خلق خوشالي او جهاد په دې کارو باندې الله راضي کیږي دا څنګه عمل کراولای کمن دادې پشان دا چې اختر دې الله په قهر الله په غصه یو سړی مجاهد دی بل لري یو سړی د الله اطاعت کوي بل نه کوي یو سړی خیانت کوي بل نه کوي اې دا دواړه برابر دي نه زید دي سړي چې الله جهنم دی وبئس المصير او ډېر بد زیاده ورته کوي د مجاهدینو حالات صلی الله علیه به تاکیدن هم درجات سمعنا لهم درجات دي مجاهدین له درجه بهم قول لري هم ذو درجات مجاهدین خاوند درجو دي. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله بسل درجه مجاهد لوري سل درجه شهید ده د یو درجه د بل مابین کې دومره مسافت لکه د اسمه کې اسمان ته سوچ کوا دا څومره ځل الله دې مجاهد شهید لوري تا بچانه پښتنو کې جواب جلال آباد کې یو لاس غاډي زیل لري د پاره د خرڅون سودا په خرڅي یو دکان لري یو کور لري جنت کې یسل دومره زینه در کې دا څومره زیات دي. تفسیر القرآن کریم کې لیکي بدله په اعتبار د عمل ده دې سړي ډیر اوچت عمل کړي نو ځکه الله اوچت بدله مور کړ ځکه لاس کې سر الله درزار پر نیولې والله بشیر بما يعملون الله لدن کې په هغه عمل چې دوی کوي. ورسات کله فرمایي ډېر احسانات نکړي دي
لیکن الله په دې ټول کې اساسي احسان شری لوی نعمت شری جناب محمد صلی الله علیه وسلم موږ لرا کول څومره لوی نعمت ده. شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي ٹھیک ده د دنیا په نعمت او اطلاق د نعمت کېږي په اساسي نعمت چې هغه څه دی رسول الله الله نعمت په درکړې دی. دې ظالمانو د نعمت راواغسو احد کې سره مخ نه ورته ویني وېستي. حدیث کې راځي یو مېش پورې نبی صلی الله علیه وسلم د ازاد شنیولیو چاته ملګر دې پوښتنه وکړه یا رسول الله دا ولي وی احد کې مې چې کوم گزار خورلې دی اوسه پورې مال درد کوي یو مېش دردمن کې یو مېش الله دا څومره عزتمن نبی دی ټول په وی الحمدلله لقد من الله یقینا الله احسان کړي پر مؤمنانو اس با صفیم شوې له کو پدې کې رسول یو استاد منن پښیم د دوی د ځان نه دوی د جنس لا امام علوسی روح مالکی لیکي د دې آیات په تشریح کې چې دې آیات کې الله د نبی صلی الله علیه وسلم درې صفات بیان کړي درې یو دا معنا بشر دی دویم عربي دی دریم رسول الله کله چې انسان د درې واړو صفاتونو منکر شي دی یو نه دا کافر دی درې واړه معنی درې کارونه مله یو سواورا یتلو لی ودا علیهم بتامنه یتون د الله دلیل به دې چې قرآن تلاوت ډیر اوچت عبادت دا د نبی صلی الله علیه وسلم اول عمل اول ويزكي مصاف صفای بکې معنا کیسه اخلاق ورته بیانې ويعلمهم الكتاب والحکمه تعلیم بدر کې تاسو د قرآن او سنت وان كانوا اگر کداو من قبل تعلیم بدوی ور کوي غیب څخه وان كانوا اگر کو من قبل مخه دینا لفی ضلال مبین په گمراهی کار کې څه مطلب کلا چې نبی صلی الله علیه وسلم نو راغلی څه عجیب شوند دي خلکو د عربو قتل قتال ظلمنا خو چې کله نبی صلی الله علیه وسلم راغی څه عجیب رمینې شوند د محبت ژوند د انسانیت آیات دلیل پرې انسانیت چیز دکی کې هغه قرآن او سنت نه سړی ټول چیز دکی کې قرآن او سنت نه رد په هغه انسانانو مړ چې رسخ اخلاق يهود نصارا لري روشن فکر دی او پلان دی او دار او هغه اخلاق د قرآن نه دکی انسانیت خو دې کې دی سړی ټول خو دې کې دی چې کله کومه جامعه کې قرآن او سنت احکامات نه التر خرطوب نه ما خو صف ژوند دي خرغه په دې شرف لري ورسره کې بل تسلی ټیک دا وخت کې ملګری شهیدان شو خو تاسو کار خراب تاسو چې مورشه پرې دی آیات دلیل په دې شکر خو امر د مجاهدینو یو کار مجاهد نو وسپاره دا به ډېر درند ورته په درند نظر باندې ګوري دي چې منو چې مړه خیر ده کې به احتیاطي وکم مجاهد خو نعمت دی یو مجاهد چې طرف شي اسمه تاوان دی به دا پیدا کېدل څومره بیګران کار دی اولما ارکل الله یا صحابتکم شور چې تاسو مصیبت یقینا تاسو رسول د چندري علم رسول قلتم تاسو ان اذر کم سنه دا تکلیف موږ لراغه مجاهدین ویل دا څه چلو شو چې دشمن موږ را لاندې کړو نقول ورته هو من عند انفسهم دا اساس د ځان د وجه ان الله على كل شيء قدير الله فارش باندې طاقت والا دی ورسات کې الله خبر راټول کړه یو علت به ذکر کې بل ذکر کې بل اخر خبر ادا ده اے مجاهدا دا تعالی چې کوم زخم ورشدو اے شهیدا دا تعالی چې کوم شهادت ورشدو په باذن الله بس دا الله امر د الله امر باندې کني مانی په دوړو سترګو به مانی الله چې مانی نو هغه خبره مکوا وما اصابكم اشتاء ورشدو يوم التقى الجمعان چې کلمه خاموش دوړه جبهه په باذن الله د الله په امر دا الله امر دې ماجبه خبره دارا وليعلم بل دې لپاره چې الله معلوم کې مؤمنان خو معلوم دي معنا کاری کې وليعلم الذين نافقوا معلوم کې هغه انسانان شهادت فرق دي منافقان دي انسانانو عبد الله جابر شپلار هغه ورته خبر وکړه دریم نو مې رسول الله چې ظالمان څومره خطرناک او نازک حالات دي میدان د جنگ نه وسام جب حواله اړای ولی په منځ کې د اختلاف راولي د الله د رضا لپاره و جنگيږي
کنه چې جنگیلې خپل دفاع وکړه کنه هغه موږ دا کار نشو کولای. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایدا شهید عبد الله چې کله شهید شنو هر شهید د الله سره د پردې نه اخوا ګوري. دا دومره بهادر سړی وو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله مخه مخزان سره کېنولو. کله شهید شو بر انسان له وخت د روح مرحبا په خیر رااله زما په دلاره دي ځان قرباني کی. الله منافقان له شوې چې راځي څنګه را موږ په جنگ نه پیګول ډیر عاجز یو. ټوټي په خوراک څنګه پويږي. حسن بصري فرمایي وې دي منافقانو دلر نه لوټ کار کړه دلر نه وې دا ټکه پیژنې دا دروازه دی وسیله او کله مازه پښتنه دیو کې دا ونه په معنا نه پويږي. دنیا کې دومره ماهر دي دین کې الله والدي وليعلم الذين هم بلدر پارش الله معلوم کې هغه انسانانه نافقو چا د فړق دي. وقيل لهم ویل شو دی لړ تعالی ورا شي و جنگي کې د الله په لار کې اوید فاو معنا دفاع کوي پر دفاع وکا. نو قالو دي شوي لو نعلم قتالا كمن پوي دي په جګړه موږ وساس تابعداري کړې وې یاره نه پوي په جنگ. هم دوی چې یو دل کفر دی کفر له یو مې زم په دې ورځ باندې نشي دوی نه ایمان لا واحد وشید کلی کلی چې سړی الفاظ د کفر وي او عقیده د کفر نه کافر کیږي نه. للکفر للایمان دي تعلق راغلی تر اقربو پوری هم مبتلا اقربو خبر به په سوال لې دو متعلق شری یو متعلق سره یو شي او دواړه د یو جنس نه یا د بدل په مرتبه کې راشي یا د عاطف دلته خو نه بدل دی نه عاطف دی. مفسرین جواب کوي چې اقرب اسم تبذیل دی ذکر دو فعلونو زور دی. آیات کې دوه معناګانې دي. معنا د خلکو مخې کفر پټ کړي والله یو سره راکاره کې دویم د شي وخت کې مسلمان تایید نه کول د کافر تایید کول لاړ خو کفر خوا کې ودرېدا. یقولون داخل کوئی په خلق خلو کې ما غزه چې زونه کې نه دي السنته مې مړ خلی واجب کړی ارزه کې اسلام خلاف چې دا مجاهدین دا رقم تری او دا رقم. والله اعلم ما یکتمون الله پویږي په اسمانه چې دوی پټي ورسره کې بل صفات. کله چې مجاهدین شهیدان شوه کسان دي منافقانو شو ویلي ودا مجاهدین دې سرجوري دي کدو موږ سره نه شدو نمړ کېده کار خپل ژوند به کولای موږ څنګه گاډو کې ګرځو راګرځو وړ کې یخنه اسباب یخنه کې ګرمه اسباب برابر کړی یو ځای کې ناشو بل ځای کې ناشو تجارتونه دي دا ساده نه شي ځان وژلو. جواب ټیک ده کدو وی لاړ څنګه لمړ شو شهیدان شو استاد خلک مړ کیږي کړي تاسو هسپتالونو لاړ شي څومره مړ کیږي دا روزانه جنازې اعلانونه کیال ته پلانې مړ شو دلته پلانې مړ شو. دا خبره مغلطه دي. الذين انسان قالوا لاخوانهم چې دی ویلي دي خپل ورون لره وقادو حال دا چې دوی ناس ته ډډي والدي کدوې مجاهدین رسمن تابعداري کړي نو ما قتلوا شهیدان شوی باندې نبی وجلی شي قول صلی الله علیه وسلم پدرو معنا دفقای د خپل ځانونو مرګ ان کوم سارقین کرشتنه په دې کې چې سړی لار څنګه لکېږي به شهید زې مرګ دفقای. اوس د شهیدانو عظمت الله بیان الله دا خوشوندري رزق الله ورکي. ولا تحسبن الذين غمان مکو پاغچا چې دوی وجري شي د الله په لار کې امواتن چمړي دي بشان دي عام مړو یا روح بدن دواړه یا برزخ دنیا او آخرت. دا خبر الله غلط را بل احیاء ملک دا ژوندري. امام راغب دي کې معنا خوان دالي احیاء ژوندري د الله سره روح ژوندري عند ربهم در افسر يرزقون دوی رزق ورکې دي شي. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي دشنو مرغانو په زوري کې ناشره کې جازونه کې جنت کې شکر وایي ګرځي ارواح چې کله مازیګر شي د الله د عرش نه نزال دي سال تراش منزالو یقیني سبب یې رواني ورسات مستشری نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله د شهیدان کړه قسمه انعامات ورکړه
الله ورته ویل شغواړي یا الله عرش درا کړی بهم مړ عرش درا کړی بهم څه بو غواړو وی بهم سوالو کوي یو خبره غواړو سو چې موږ دنیا له لاړ شو د خپل خاندان له وایو چې په کومه لار باندې من قدم یې خودلې شهیدان شي ټول باندې لار باندې راځي دا خوشالي لري دي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي انسان چې کله شهید کیږي دا ضرر دومره دلته شي کې تکلیف لکه ورګه چټک ورکی اول چاس کې وین سره ورته الله ټول ګناونه معاف الله ورته اعلان درځاو کی داوی حور سره نکاوش داوی کسانو سفارش خپل منظر ګوري دیو ان اکثر شهیدان احترام وشي د قبر عذاب ور باندې نه صحابه ویل یا رسول الله د قبر عذاب ولې نشته وی بس ته چې په دنیا کې دشمن د مرمول نظام برابر کړي نبی صلی الله علیه وسلم مې زه خو غنم چې شهید شم به ژوندې به شهید شم به ژوندې به شهید شم به ژوندې به شهید نو الله وی اطلاع خو نه شي خو تاسو پیغام بس تاسو وارثان له ورسو موږ لرا ورسو خوشاله دي بما په سمانه عطاهم الله چې ورکړي دوی له الله تعالی د فضل خپلنا ويستبشرون وزير ورکي بالذين اغچاله شنه دي ورسره وي شي دوی پورې من خلفهم دوی نورستا الله خوف چې نه بيره پدې ولا هم يحزنون بداخله غم کوي موږ لوي کنه راځي يستبشرون خوشاله دي په نعمت د الله او په فضل استبشار ذکر دی ویلي مفسرین ذکر کوي چې دی ویل شي تاکید یا ول استبشار شهیدان نه دیم دی احل وان الله یقینا الله تعالی نزای کې اجر د مؤمنانو ورسه کې د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو توصیف الله بیانوي حاصل اداري رسول الله ملګرو له ویلي آیات کې دوه قول دي چې کله شپه تیر کړه نو سبا یې ویلي چې ما سره به هغه څوک څنګه لږه بیرته چې پرون ما سره و ټول مجاهدین ورته لبیک ویلي ابو سفیان خو ویلي مو خدای کوم مقصد د پاره راغلی چې محمد سره د ملګرو وښنه خو بچ شو زی چې به پی ورشو لار کې قافله ولا خلکو ابو سفیان ویلي هغه تاسو ورشي د مجاهدین لوی چې سخت فوج را روان دي صحابه ویلي مړ موږ الله کافری عیسی یو تختید الله اعلی دویم قول لري دوی ابو سفیان ویلو چې روان کړه به بدر کې جګړه کوي نبی صلی الله علیه وسلم درس سلام کله چې مجاهدین بدر لرال نه جاسان راولېګل جاسوس همیشه کوشش کوي دشمن عظمت خلکو له ذکر کې ډېر خطرناک فوج دی دا رقم خلق دی او هغه رقم خلق دی او دا صحابه ویلي وکه هر رقم طریق موږ الله کافری الله عزت راضي شو تجارتونه مو کړو او دا صحابه عجيبه خلک دي ویني تی روان دي رسول الله بس روان دي تاسو زخمینو د شونه ویل چې مړ بل ورځ بجنګ وکړو الذين استجابوا لله والرسول ان خلقوا چې خبره ومن لدى الله والله الله رسول من بعد ما رسیدنا چې رسیدل او دوی زخم نو للذین اغچال چې نیکی کړي منهم ددینا واتقوا الله نه یرید له اجر ډېر لوی عاشر زلها قریل ویری اور والا وستا پلار زبیر او بابا دې جماعت کې داخل و ابو بکر دی جاسان ویری چې او مجاهدین ورې سادهګان دي دې فوج سره ډغره وړ ګران کار دی خو ډېر مصالح دي وسلوال دي تاسو سره شي دي اسی څو اصلي دي هم په سوال پیدا کړی دي التجاز ټانک دی بمبار دی دې کلشن کو بس کاروش د مجاهد ورته شوی مړه موږ سره الله دی الله یې په دې خبره خوشاله لګا دې دومره اصله سره سره چې راوړي دي بیم دي طرف غلط دي الذين انسانا قال لهم الناس جوسان دی ویلي ان الناس يقينا داخل قد جمعوا لكم تاسو پر جمعوري کړي اول ناس جاسوس فخشون تی ویریږي نو فسادهم دي خبره ځکه له صحابه له ایمان وقالوا طول مجاهدون ویلي حسبنا الله پورا دې موږ لره الله نه کار ساز دي عبد الله بن عباس فرمایي دلته مجاهدونو دا خبر وکړه
کله چې ابراهيم عليه السلام د خلکو ور غورځو نو آلته ابراهيم عليه السلام دا خبره کړې و د دې ویلې موږ الله کافری نو وس الله وایي چې کله زازمي کوم په مجاهد جنگ له بوسم دشمن سره مخامخ نک مخاشیده دا ایمان معلوم کوم فانقلبوا نو ګرځیدل په نعمت الله او په فضل باندې لم يمسسهم الله ونشهد دوی لړه تکلیف دوی تابعداري وکړه د الله در سامندای والله ذو فضل عظیم الله خوند فضل لوی دی لوی فضل جنت انت بازارو دې صحابو پای کې تجارتونه وکړه ورسات کو صلی الله علیه دا شیطان نه دی دا مسلمانانو زړونو کې دا आवाजونه کوي سخت فوج دی او سخت زندان دی او سخت دار او سخت غالي سلف ذلك لي مسلمان به د کافر د اصلي توصیفونه کوي یره د شکرشن کوب دا د جاز دی دومره پراخه جاز دی دومره ټینګ دی چې اقتصاد دی نه ارس بس ورزه ان شاء الله کوي کافر بیمان دی هیڅ هم نه دی انما ذالکم الشیطان یقینا دا تاسو مې ابلیس ير ورکه اولیاء او د خپل دوستانو خلق لرا فلا تخافون د دشمنانو نه مېریږي زمانه ير وکه ان کنتم مؤمنین پتا اوس کې ایمان دی الله نه ير پکار دا که دشمن سره مخامخ شو شهید بشي لاړ بشي ورسات اوس تسلی نبی صلی الله علیه وسلم بخپا شو چې داخله ولې زمون خبره نه مانی الله هیڅ خپکیږي ما ولا يحسن کو خفدن کی تعالی الذين اغ انسانانو چې دوی تعدی کوي په کفر الله پر به معنی کې حسن خو غیر اختیاري دي دا خو په انسان باندې راځي څنګه خفکیږي نه جواب دا چې دلته کې اثر مرتبه مراد ده معنا کار مپریدا یو خوا کافر کفر شروع کړي الله ته به همت کېږي ما کار مپریدا مقابله تم شروع کا نتیجه الله نه پریدا دیم قول لا دی چې حزن خو خامخا در رسیدو او خدایو معنا د دوی دا کفر تاره هیڅ ضرر نشي درکوي کفر دی وشي کړه ته به صرف اسلام باندې کله کودريګا الذين انسانان چې تادي کوي د کفر کې انهم یقینا دوی چې ضرر نشي ورکول الله لدی چې وشي کټوله دنیا کافر شي الله ضرر نشي ورکوي اساسي وجدان یرید الله جواب سوال چیرې پلانې خوري تکړه مجاهدو هڅه نن د کفر خوا کې ودرېدو دا وړل کسړیو الله جواب وکي جواب حاصل دی دې د کسړیو خاتمه خراب شو د انسان د لپاره جنت کې الله یې مابر خنو جوړ کړی د دې وجنه موږ کفر ته کې استعمال کی یرید الله الله تعالی غواړي چون ګرځي لهم دوی لیس فی الاخرته په اخرت کې ولهم عذاب مناسب دي خلق العذاب دې ډیر لوی ورسات الله اوس دا وایي کوم انسانان چې هغه ایمان ورکړي ټول دنیا کافر شي مال هیڅ نقصان نشي راکړي ځان له خیر او شر دی ان الذين يقنعون انسانان چې اخیسته کفر په ایمان مقابل کې اشتروا منه بدل واخصو بالایمان ایمان ورکی دا خوري کې سم مؤمنانو او چې د داوی د ایمان کړي نه کفر واخصو ایمان ورکی لاړ د کفر ته اتخوا کې ودرېد دوی زره نشو ورکول الله تعالی دې شوشي ولهم عذاب الیم دې خلق درناک عذاب دې علیم ولی ویلي مفسرین دا آیت تشریح لیکي وی علیم په دې بنیاد ویلي چې دې خلق باندې پوخاره خلق اعتماد وکړي دوی د اسلام جنډه نیولې و نه لاړ د کفر خوا کې ودرېد د مؤمنانو زونه ډېر خپک الله جزام سخت درکوم کلاکا ورسا کې جواب سوال دا کافران الله ولې نه راګيري جاسونه د دې سره ټنګونه د دې سره اسلحه د دې سره دي ملګری د دې سره الله یې سمې په کفر کې وردن نه کوم یو دمه به ګیرو ګمان دي نه کوي الذين انسانان کفروا چې به ایمان لري انما یقینا مهلت ورکړي لهم دوی چې دا غره دي لانفسهم د دې ځانونو د پاره انما انهم یقینا مهلت ورکړي دي ليزدادوا اسما چې به اجبار د ګناه ولهم عذاب مهین دي خلق العذاب دې شپک دي سمې دي ګناه کې نورم ګیرو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې کله یو سړی بیمانی کافری
او الله ور باندې بهم پر اخر را خوشی کړی د استدراج دی سمې ګناه کې نه کوي ورسره کی جواب د سوال الله ولی جهاد مونږ باندې پرش کړی دی جهاد پیدا سره الله یې منافقان او مؤمنان جدا کوم کړه دا د شریعه کړه ډاکټر شپدي بعض حالات باندې د مریض هغه حرارت درجه لري ته به معلومه جهاد الله یو اعلی ده په دې معنی موږ منافقان او غیر منافقان معلومو ما كان الله ان الله تعالی چې پری دي مؤمنانو علامه فاق حال باندې انتم علی شتا سورمانه حتى يميز الخبيث من الطيب تر دې پر جدا کی ګندره پاک نه ګنده خلک یو پاکي پاک خلک بل خوا نو سوال چې ار کله ګنده او پاک الله جدا کینو بیا خود شو چې دا منافقان نه دي کافر دي جواب دا تمیز زنی مراد دی وما كان الله سره جواب سوال خود شي دی وای چې پلانې منافق دی او پلانې مؤمن دی نه الله دا خبرم سمانه ده دشم نکوم وما كان الله ان الله شي اطلاع در کتاب صلی الله الغیب په غیب چې پلانې منافق دی او پلانې غیر منافق ولكن الله لكن الله ورکی در رسولانو من یشاء شر چې غواړي د پاره د رسالت استثناء منقطع دې په دا مقصد نه چې رسولانو غیب ورګي غیب ویل میواز الله لا دلته استثناء منقطع معنا ده الله ورکی د رسولانو نه چاله چې غواړي د پاره د رسالت دا رسول دا بل نه فآمنوا بالله ایمان راوړی په الله باندې او پر رسولانو وین تؤمنو کدا ایمان راوړو وتتقوا الله نو یریدای فلکم استاذ پاره بلوی اجر لوی اجر الله درکوم ورسات کې بل سجر باز مالداران دي جهاد نه نشي مجاهد باندې خرشم نه کوي الله نو خو دامال دې بینک جمع کړي قیامت کې بلا صبر غاړه کې توق پرو دي توق پرېدم دي شرطه ولا يحسبن الذين غمان دین کې هغه څوک يبخلون شي بخل کوي بما فاغمال اتاهم الله من فضله چې دې الله ورکړي د خپل فضل د وجه څه بنو چې داس ما پر چاله کیرا زما دکانداري او تعلق دی تعالی چې کمال درکړي دا چا درکې الله هو خيرا لهم چې دا دوی له غره دی بل هو شر لهم بلکې دا مال دوی له بد دی زرد چې غاړه کې بواچ ولې شو دوی له ما کمال بخلو به چې دوی ورمانه بخل کړي په ورځ قیامت کله وی داغونه بدر کم کله حدیث کې راځي مار الله ته جوړ کی دلته توق به توق لعنت غاړه کی ولله استجاب سوال دا بخیران دا بخل ولی کوي الله یاسي لګي کوي خمقل دي دسمو کو اسمان میراث کوماله دي چاله چته ولله میراث سماوات خاص الله له میراث اسمان نو دسمه کړي والله بما تعملون خبير الله پاک عمل چې تاسو کوي خبردار دی ورسات سجر بعض خلک مجاهدین ورشي چندول یې یا ایران یې دې مجاهد مله عمل شي ځان له وګټو کته له وګټو الله فقیر دی بل کار نشه بغیر د چندې نه الله یاد ساته خبر مې نوٹ کړه د دې خبره تاسو یې سابقو اته شمه فارق لقد سمع الله راغلی خو التر مدح مرتبه را دل تر بدای لقد سمع الله يقينا الله اوردا قول الذين وینا دا چا قالو چې دی ویلي ان الله يقينا الله فقير دی موږ مالدار الله دې فقير دی زکات دی عشر دی چندې دی چرته بل کارم شته کنيشتا سنكتبو الله عزت دې چې موږ بولی کو دا خبره نوٹ کوي ما قالو کوم چې دی ویلي حدیث کې راځي کنه د څه خبره بو کې ورانه تر قیامت بالله خپش دوی خواج دا خبره نه کوي عمل له ګوري وجل دوی الانبیاء ولا بغیر حق بغیر د جرم شرعي ونقول من بو يذوق عذاب الحريق وسق عذاب ورسزون کی اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورشا کی جواب سوال دوی له الله سزا ور کوي دا ظلم نه دی الله جواب کوي چې نه دوی بد کارونه کړی نو بس الله یې سزا هم ډیره بدره کار دوی کړي غلط ذالک بما قدمت ايديكم
دوی ته ویل شي دا په سبب دا چې مخکې لګلې تاسو نه شنو وان الله ليس بظلام للعبيد یقینا نه الله خاوند ظلم بندگانو لرا نسی بنی چې الله دې ظلم نه کوي لږ ظلم کوي علمي صيغه کې لیکي دې ته ویل شي فاعل شي کذا ليس الله بذو ظلم ورسعت بن زجر دوی نبی صلی الله علیه وسلم مستا خبره نه منو ولی ویون دا هغه دین تابع چې کله غنیمت خیر او خیرات ای بکی خود بر ابو هريره کو وسوسو ته خو استعمالي جواب چې دا کوم خبره چې تاسو کړی دا خو مخکې بیا عمر راوړې و تاسو خو مرید کړی نو ار کرم شاعرت کو معنا زد دی ته سلام زد د محمد صلی الله علیه وسلم سلام زد دی الله نبی صلی الله علیه وسلم باندې زیات خبرکی دیو جن شیخ الاسلام ابن تیمیہ کتابونه کو اثارم المسلول چاچی محمد صلی الله علیه وسلم کنځل وکړه بس په وردانګل پکار دی وجلی پکار دی حکومت او دی خلک سره را به تند پکار اسلامي خلافت چې پلاني کنځل کړي څو حکم نه الله په وردانګا الذين انسانانو قالوا شدي ویری ان الله عهد الينا يقينا الله مسر الله وسکړي الله نؤمن لرسول چې موږ تصدیق نه کوو دی چې رسول تر دې چې راوړي موږ لري قرباني تاكله النار چوري وخوري حدیث کې راځي کنه زموږ د امت یوسین خصوصیتونه ارزه کې زموږ منسکی شوارا معلوم زین چې قبرستان دی حمام دی دویم غنیمت موږ له جایز کې تیمم رسول الله فرمایي موږ زوف وکړه کمزوري و نو ځکه الله زموږ دې زوف راوکړه کار اسانه کی په خو به شهادت وو چا به خیر خیرات کو نه به یو ځای کې خو د قبولیت علامه دا و چې ور براغه و به سوزو ویمږ دا هغه خبره منو ستانه منو جوابداري چې زمانه مخکې ډیر رسولان راغلي وو دا کومه خبره چې تاسو کړی دی راوړې و لیکن تاسو امرت کړی دي قول معنا ورته وایا قد جاءكم يقينا راغلي تاسو رسولان من قبل زمانه مخکې بالبينات پډیرو دلایلو رسولان کی تنوین د پاره تعظیم او تکثیر رسولان مشت خلق دي او ډیر ځای تم دي وباللجو پاس باندې قلتم تاسو وی اور با ختم کړه فلما قتلتمهم ولم وجل تاسو وجلی د صد وجه د نبی صلی الله علیه وسلم دی ان کنتم کوي تاسو صادقین رښتینی تسلی نبی صلی الله علیه وسلم دعوت کې وکي څه دی برت الله آیات جواب وکړو چې او نبی نن داخله ستا تکذیب کې خپکهګا با ستانه د مخکې رسولانو تکذیب شوی دی ای صبر کړي نو ته هم څه کوي صبر وکړي نبی صلی الله علیه وسلم ډیر اوچت صابرو او ډیر تکاریف هم راغلي حدیث کې راځي کړه څومره تکاریف شما باندې راغلي بلیو نبی باندې نه راغلي کنزل ورته وشوا دکله ورته پر سر کې خود لېش مهاجر کې زخمی کې ملګری ورته شهیدان کړه د لولین بیزتی ورته وکړه دا او کام نه وګرځولې داغه د صحابیاتو بیزتی وکړه سمیا ابو جهل دیونه ولې په دیو پورې وتړل بلبل د شرمګه کې پنيزه ولدي ظالم څومره لوی ظلم دی سر پاسه موږ تاسو په خلی یادو دا نبی صلی الله علیه وسلم خود شیدل پلار بچو باندې څومره خپکی الله تسلی ورګي چې نبی خیر دی صبر کوا فقد كذب يقينا تکذیب کړی شوی د رسولانو من قبل احسان وړاندې جاء بالبينات راته کړه په خار دلایل په وړو کتابونو ول کتاب المنیر هغه کتاب چې پړک والا جاء بالبينات جواب سوال کې دې شې خلکو سره کتابونه نه و قوم برت کړي وننه هرڅه موجود و ورسا تو صلی الله وي هر چا باندې مرګ راځي هیڅ کوم بچ نش پاتې کېږي عمل له ګورو نه به فیصله کوو ښه عمل وکړي كل نفس نار او نفس الله ذائقه الموت سكن کنه مرګ دی وانما يقين فردر کې دی چې تاسو له اجرکم تاسو اجرونه د عمل يوم القيامه پورز قیامت سوچ بچ کې شو د ورنا او ادخل الجنه او داخل شو جنت لا فقط فاز دا کامیاب شو دور نه بچوي لاړ جنت لا دنیا نه بیرغبتی حاصل بدی ته دنیا د اجل خلک اسه دوکرا
دی باندې ګډ ورنشي ومل حیات الدنیا نه دې ژوند نه الا متاع الغرور مگر سامان د دوکي ورسات کو صلی امتحان يهود بتا سره کنزل کئ مشرکین به کنزل کئ صبر وکوي خامخا تاسو باندې اسمه کې دیش فاموالکم ساسو مالونو بارکه وان پسکم ساسو رسانونو بارکه اسمه په امتحان کې دا زکات عشر نفلی صدقه انفس امنه بشیر مریشی مرشی تو ملګری او خامخا اور من الذين دعوا الكتاب چې دې ورکړې شوی کتاب ساسو وړاندې او من الذين اشركوا اېدي مشرکان نظر زید اذن کثیر معنا کنزل وکي مشرکم کنزل کې اسلام لا يهوديم کوي تاسو بس کوي الله دې وکړه صبر او تقوا وان تصبروا الله صبر مو کو تقوا مو کړه فإن ذلك من عزم الامور یقینا دار په کارون نه دا دور العزم بيو کار دی بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين شيخنا شيخ الاسلام ابن تيميه هغه فرمایي ابن کثیر فرمایي صبر او یقین باندې الله دې خلکو له مشرب دین کې ور کوي کلک الله یو درېدل ورسات کی زجر ور کوي دې خلکو له الله ما دوی لبيري وو چې دین د قران دا خلکو له بیان کوي تورات انجیل زبور دوی څه شالو ورزو په سورې ټینګ نشو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ پات ان شاء الله واقسم ميثاق الذين فخلوا ذاك شاوت الكتاب شيء لور کړی شوی کتاب ميثاق سمانا العهد المؤكد باليمين مضبوط لوسو د څه بارے کې چې تاسو بیانوي کتاب للناس خلق لا ولا تكتمونه نبي پټوي فنبذوه وراء ظهورهم وګرځو دي هغه ورسره شاګانو وای قصبی دې په مقابل کې سمنن قلیلن پیسې لګي په بئس ما یشترون الله ډیر بد هغه سره چې خرچ کې پیسې رټینګ نشو قلیل دا معنا پانی دې لګي حرامي ورسات اوس يهود بن صفات يهود عجيبه خلک کار نه کړي خلک له وچ دا کار مونږ کړي دوی د نبی تایید نه وکړي خلق له ویلې وېسمو ورکه د شاق درړې چې لازم تایید ولا دی الله دا ولي لا تحسبن ګمان مکوا الذين پاغ انسانانو يفرحون چې دی خوشاله دي بما پاساتو چورته راته کړي چې د حق مقابله را ويحبون خو غني چې دي صفات دی په شی بما لم يفعلوا پاغ څه کوم کار دوی نه دی کړي څه مطلب يهود د نبی صلی الله علیه وسلم مقابله کړي یو څه صفاتونه به ملک بیان کړه به خلکو له څه مرز مون توشید کوي مون څه پرستاو صحیح کوو نو فلا تحسبنهم الله یګمان مکو په دې شری کامیاب دي بچ دي عذاب نه دوی الله عذاب دی علیم درناک اي الله دوی عذاب ورکی جواب ولله ملک السماوات والارض خاص الله له حکومت د اسمان نو د زمکره والله على كل شيء قدير دی الله پارشي باندې طاقت والا چې طاقت دی الله دوی له وړي سزا ورکی عذاب ورسا کې عقل دلیل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم د شپې ناس مسواک ورو شړلې ملګری دې بختنه وکړه یا رسول الله ولي شاړي وېد شي آیتونه ما باندې بیگانه نازل شوی دی چې انسان ولې اوسو چې په ونه کې ودا سره برباد شي دا آیتونه دي عقلي دلیل دي د الله په مخلوقاتو کې سوچ سړي ایمان نه ترقی ورکړي حسن بصری فرمایي یو سات سوچ د الله په مخلوق کې د یو کال قیام الليل نه زیات عبادت لري ثواب لري سوچ لږ وخت وباسي د شپې کړه سوچو اسمان کې سوري ګور اسمه ګورا اسمان ګورا ډول ګورا وريس ګورا غرونه ګورا هوا ګورا انقلاب ګورا رغونه ګورا سیندونه ګورا بادونه ګورا ګرمي ګورا یخني قسمه قسم مخلوقات قسمه قسم استعدادونه یلا دا ټول تا پیدا کړی نو ستا بندگی پکار ده بندگی وکي ان فی خلق السماوات یقینا بجوړک د اسمان نو د اسمګه کې خلق السماوات امنه اوچته چوت پکې نشتا ستنی پکې نشتا ستوري پکې لري سپوږمۍ پکې را
اوچت اسمان ندي عجيب مخلوقات زمګه کې مګورئ واختلاف الليل والنهار په اختلاف د شپې او د ورځ کې یو شی بل راشي یو رڼا بل تیارو یو وګړو بل وړا یو یې خو بل ګرما لا آیات بدی کې نخري لري الالباب خوندان دا عقل لرا الله د قدرتونو نخري آیا د شکارونو اساس معبودان کولې شي نه حقدار د بندګۍ نه دي کنه حقدار د بندګۍ چې هغه والله دی دول الباب څوک دي الذين انسانان يذكرون الله چې ادي الله قیاما فولاړ باندې وقعودا پناسو علی جنوبهم فقول اور قربان الله یادي سمانا مجاهد دی کله دې صورتحال کې واقع شي چې په ولاړ جګړه کوي کله دې سخت راځي چې ګونډه ماته کوي کله دې سختي وګت سم لويډه سي کوي الله دې وړو حالات کې ما یادي انسان جوړ دې په ولاړ الله یادي لګ نه جوړ دې پناستا بالکل نه جوړ دې پاړ خو کټ باندې پروت دی الله یادول پکاري تاسو پختره ورشي دې مریضانو پختره وکړي شیطان میلا قسمه مرزونه په کلونو میاشتو پراتري بیچارهګان دروغ صحت معلومات به تاسو له وشي هر وخت الله له بندگی یا عام حال پولاړ الله یادوي پناستا پاړ سوچم کوي شنو چې به سوچ ژوند کوي ويتفکرون او سوچ کوي په خلق السماوات والارض په جوړ د اسمان نو زمګه کې نتیجه سوچ دار ربنا یا رب زمون دا وایي ما خلقت عذابات رن دا پیدا کړی دا شین आवाज سبحانك دار کې څو نقصان نه پاکي فقنه ساتمغه عذاب النار دا عذاب دورنا دې الله یو مقصد دی بل دعا ربنا یا رب سمون انك من تدخل النار يقين تشور رسول داخل کې فقط اخذته دا او شرمو چار څو داخل کې الا ور شرمو وما للظالمين انه به ظالمان من انصار سکومکی ورشا کې بر دعا یا الله څخه بر قران आवाज لګاو د قران درسونه وو موږ به کې برخه اخسته قران به आवाज موږ لرا کې موږ برالو د نبی خبره مو منلې ربنا یا رب سمو اننا سمعنا مناديا يقينا من وكي خضر आवाज کو ان کې دنیا کې منادي مراد قران منادي مراد نبی منادي مراد قران دای دی شری به قران درس کو आवाज به شو مونږ ورلو کنه خواله دې شری څه ویلې چې ما په طرف باندې ودرېږي پیسې راګي ګوتونه راکې نه دې قران ولې کارو ینادي خلق له आवाज کو ایمانی چې ایمان راوړی په الله ان امنو بربکم بخل رب ایمان راوړی د قران ولا عادت هم داري چې دې بر خلق د عقیدو د عمل کوشش کوي نو څه شرم وکي فامننا من ایمان راوړ یا رب زمون فاغفر لنا بخنه کوم لازم د ګناونو وري زمونږه زمونږه سيئات لازم ګناونه وفات کوم ابلا مار ابلار د نیکانو سره صفات د نیکي کې الله وفات کا بیر دای سره به ډاله ټپلا دي کې موګر سوا بل دعا ربنا یا رب سمون واتنا کوم لرما واتنا شنا موږ سره وعده کړی علی رسولک د رسولانو په شبا علی لسان رسولک د رسولانو په شبا باندې مو شرما یوم القیامت قیامت پورس انک لا تخلف الميعاد یقینا انت مخالفت وعده کوي اول کې ویل ان الله انت الله خبره کړو دل تر دوی ورسا کې جواب سوال دی خلکو خوري راځي په دعاګانې وکړي اے قبول شوي جواب فاستجاب لهم ربهم بس قبول کړی دوی لاره بده دی ان نشم نزایکم عمل عامل عمل د عمل کون کې منکم ساسو من ذکر عمل کون کې نارینه یو کسنانا باز د باز نورونه دي ساسو کزره کسړي پوښ عمل کوي الله وداس ما دوست دی د الله کار د عمل سره دی نو سوال الله چې کوم عمل ډیر بهتري جواب فالذين انساننا اجروا شي هجرت کړي او اخرجوا استریشی ورید کورنا مجونه شي ویلې هجرت دار حرب دار اسلام لا
هجرت کې ګناه مجلس ته د نیکي ځاله هجرت کې د بدعت محلي نه غزاله د سنت محلي لا هجرت کې د ازن چې د بدل لپاره ضرر دی غزاله چا من دی هجرت کې د ازن چې د مال لپاره ضرر دی غزاله چې مال محفوظ دی مجور صغیر ویل او خرجو مجاهد الله وینو وته خو د خلکو تنګ کې ایستلاړ هجرت وکړاړو بل ملک من دیارهم الله خپل کور او خپل کور کې وشه د صحف له سره چوي لیستو اوس مجاهدون الله تسلی ورکړي چې تاسو هیڅ جرم نشته صرف زما په سر باندې الله د آخرت تاسو تعذيبي زما د وجنه zarar ورکړی شوی دی مجاهدون لفي سبيل زما په لار کې جهاد کړی دوی وقتلوا شهیدان شوی دی لو کفر الناس بورجهم د دین د دې ګناهونه داخل به کما الله خامخا باغون لرا تجربه یې کې به منتا تلن هارو دغلن نهرونه عجیب جنت دی څلور قسم نهرونه دي سوره محمد کې برش یو نهر د شودو دی او بدی شراب او عسل خالص عسل اوس واسي بورا وغیرہ ولي کی د پاسه مچې پیوځي خالص شاهتونه دوکې ال تعالی صفا دي صفا هیڅ پکې نشته ثوابا من عند الله اذا بدل الله دخانا والله عنده د الله سره ثواب دی کی بدلی د الله سره دا چې بدلی شي د حد نه سوا حدیث کې راځي رسول الله فرمایي الله تعالی فرمایي د روشدار بدله څخه خپل ورکوم انا عجز به د هر عمل د ملائکه په واسطه ذکر دا الله دم بنده باندې انکراز دی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي دې حدیث دا مقصد دی چې کله وسړي روزونی ولا عجز به دې سړي څخه روزه کې وګټلم الله زموږ شو سمو خیال دی چې زموږ د روزه د وجنه الله موږ تاسو وګټو الله زموږ شنو مزي خدل ته مزي چې به غواړي بس الله به درکې الله زموږ شو معنا ده جواب د سوال یلا دا ستاسو دشمنان ډېر په بدمعشي بری خارونه کې ګرځي په یو طرف باندې قطاعات او په بل طرف الله په دې دوکانه شي دا لګ مزيدي پرې خو غرور کې ځای راګیرو دوکه دې کې تعالی الله تقلب الذين او وقت الله وقت دا چې کافرانو دې په خارونه کې اطراف کې خوني شو شي کار کې وشي متاع قليل سمعنا لهم متاع قليل دې لګ مزيدي اسماعیلی کې ویل قرآن په تفسیر کې ما کوشش کو د متاع په لغت نه پوهیدم بل ورزلارم طائف لا یو مور دا لوخي منشي اشوره وسري کندالو کې چې په منځل کې یا تور سپیر هغه دی او تختوله وې دې دلو لاوازو کې شی لوري سپي متاع او تختوله ما معلوم کړ چې دنیا تشبيه دې سره ده الله دنیا خاصه ګندګي ده مردار ده یو سړی ډېر مالدار رسول الله فرمایي دي دا مقصد نه کډیر مالدار ده مردار ده لور کړی شو متاع قليل لک مزيدي به زیر دوی چې جهنم دی او به سلمان ډېر بد فرش دی وزيري لكن الذين امغرا انسانان چې الله نه یریدلې رب دوی چې نه یریدلې رب دوی نه لهم جنات دوی له باغونه دي به کې به غلانه نهرونه خالدین فیها همیشه به باغې کې عمر رضی الله عنه واجب سره دی درې خبرې ملګرو لا وکړي سبا نه بل سبا ان شاء الله داغه یو لس اقوال ذکر کوو د کاڼي کرخي دغه د کاڼي کرخي ذکر کوي پلاني شی ویلي لیلن شی ویلي دی پنيس بوش شی ویلي دی اوباما شی ویلي دی هغه شی مونږ وی راشي عمر رضی الله عنه ویلي دی عمر درې خبرې کړې رسول الله هو یو چې الله مخله ودرې کې ډېر پاجزه ودرېګا مونږ کوي مغرور شي مو درېګا سم لګیو بدمعش ولاړی فهم چې کله قبرستان باندې ورځي ډېر عاجزان کې پیدا کا چې داس ما سي دي څه قهرمانان دلته پراته دي حسن بصري وسړی ول قبرستان کې ډوړې خوړې قسم په الله د زړه کلا کړي عبد الله بن مسعود ول وسړی ولیدو جنازه کې خندل تر مرګ پورې تاسو ما ورانه ده قبرستان نشکل لاړې دې عاجزي وکړي دیم عمر رضی الله عنه فرمایي دریم چې ګناه دی ول د لګ ځان ټینګ کا بعض خلک دا ګناه شوی له ونین شي ټینګيږي نه لګ ځان ټینګ به ټول مر راحت دی شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي
وی ګناه شي کله ولیدا یو لاس منټه په تکلیف یې ځان کلک کې ورسې به ټوله خوشالي ده او که چیرته ځان په ورو غرزاو څومره ګناونه موږ تاسو کړی سوچ کوا لس کاله مخکې 15 کاله مخکې 3 کاله مخکې یو کال مخکې د شي ګناونه موږ کړی چې موږ لا یاد نه دی والله ځان سره لیکلي دي دا په قیامت کې به موږ الله پیش دي ځکه الله وایي هغه څوک چې د الله نه یریږي د الله نه شریږي به ګناه نه کوي نزلن الله بالمسجد من عند الله اذا الله دخوانا مود الله ملواني يلتا الله چې ملمستي کړي ساجب ملمستیا وما عند الله كم شيء الله سره شری خير للابرار دا غره دې نه کانو لا ورسات وسوي چې دې صورت کې دا کتاب وبدي خو تاسو بیان کړه مونږ بیان کړو مې دا ټول علي کتاب د شنو دي که خلک بغشتا وان من اهل الكتاب باسد اهل كتابنا لمن خمق غسود شي ما لري فالله وما انزل اليكم فاغسج دا سو نازل شوی دی وما انزل اليك كم دول نازل له عاجزي کوي الله لا يشترون ناقل فياتون الله ثمنا قليلا پیسې لګي عبد الله بن سلام سلمان فارسی د څومره عاجزي کوله اولئک دی خلق لا جرد دوی د عند ربهم د دوی د رب سره عند ربهم معنا د الله په امر عند ربهم دا معنا ما باندې پناه نه راځي الله وی ستا پر سزا باندې ستا پر عمل پناه نه راځي ان الله سره ولي صاحب الله دې سره حساب ولاده ورساګه ترغیب صبر الله یا ایه الذین آمنوا اے د ایمان والا صبر کوي او صابر وینا صبر کوي ورابطو د اسلامي ملک سرحدات ټینګ کوي واتقوا الله د الله نه ویریږي چې شي کامیاب اصبروا صبر کوي مبارد شبهات کی چې کوم نو سوارا وکړي دي صابر وینا کوي په صبر باندې مبارد اینا دي اهل کتابو رابطو کله چې په اصول شي ماته اصول ویري سلور تقوا څنګه پیدا کوي اتحاد پیدا کوي دوا دعوت قرآن و سنت لور کوي درې خاص کر دیو نسواراونه جدا شي او واتقوا الله د الله نه ویریږي امتیاز د صورت عمل کې راولای دایت په تشریح کې به د فضیل ابن عیاض قال عبد الله بن مبارک وشیر راولېګو الاړو حج لري خلک حج نشي کنه عمرې نشي هغه پښتنه کړې فضیل سیم نخکاری بیا خو حج نه لاړ خبر نه عمرې نه لاړ چې شیرونه ورته راولېګل يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يخدم خده بدموعه ونحورنا بدمائنا تتخزب أو كان يطعم خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب ريح العبير لكم ورحل عبيرنا رحجصنا بك والغبار الأتيب ولقد أتانا من مقال نبينا ليس الشهيد بميت لا يكذب وإلى حرم عابده قسم په الله چې ته پرې مطاب کې ګرځي را ګرځي عرفات کې الله له سجدو باندې پروت دعاګانې غواړي خود مجاهد عمل چې د خپل عمل سره ګوري دا څه عمل دې لکه چې ټوخي اسه عباسته وږي په دې د شپې په اخر یې سګرو چې شوي سترونه وخ روانې شاړي مجاهد په سینه باندې ویني روانه ده ته شپې په اخر یې سګو د سونه کوي هغه د شپې په اخر یې سګي اس جن کوي په دشمن باندې ځان ورغورځي ستا سره ودا کوي سعودي وړي کعتر راوړي عود د مجاهد عطر چې هغه د اسونه د پوګردونه لري په یاد ساته قسم په الله چې د محمد صلی الله علیه وسلم یو فرمان مونږ لراغلي دي کم سره چې شهید شوی دا ژوند دی ومن نه دي چې کله فوزیر ابن عیاض دا خط ولیدو سترګونه یو کړه صدقه ابو عبد الله بالکل خبر آشنا رښتیا کړه هر څه پرې خو دولار څنګه الله یو ورابطو اسلامي ملک سرحدات راټینګ کوي دي مسلمانانو دي مظلومان الله دفاع وکړي رابطو دا معنا ده چې موږ دوی کې بل مانځي انتظار وکړه صورت کې عجیب امتیازات عیسی علیہ السلام بارک ویل شدا ګور بندره د وشری مسلې ذکر کړه تفسیر او تعریف کې د اولل الباب